سلامونه ګران دوستانو د او پی ډي اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست هیله ده چې روغ او جوړ وئ د صحت کلي به مو خوښ او خوشحاله یم چې له نوې درسي ویډیو سره بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم لکه څنګه چې تاسو په هغې په تېرو ویډیوګانو کې مو د ورډ یا ایم ایس ورډ په برخه کې د فایل منیو په اړه تاسو ته معلومات درکړل نو راځم دوستانو نن یو څه مخکې څو تاسو ته غواړم د سیو او سیو اس په اړه معلومات درکړم اول دوستانو سیو او سیو اس څه دي یعنی په منځ کې تفاوت څه دی کله چې دوستان تاسو وغواړئ یو ډاکومنټ په یو وار سیو کړئ یعنی نور نه غواړئ په هغې کې ډیټ وکړئ یا یې په څو رقمونو سره سیو کړئ نو هغه یو وار سیو نه کلیک کولی شئ سیو از یعنې سیو کول د عنوان یا د موضوع په ډول تاسو کولی شئ یو فایل څو وارې په څو رقمونو سره سیو کړئ چې په ویډیو کې به ستاسو لپاره تشریح کوم دوستانو راځم دلته یو ډاکومنټ کې غواړم یو څه لیکل وکړم دلته به یو پاراګراف زه پیسټ کړم راځم دوستانو دا غواړم سیو کړم دلته سیو نه کلیک کوم په دغه برخه کې دوستانو ریسنټ هغه فولډرونه تاسو ته ښایي چې تاسو په نږدې وخت کې ترې استفاده کړې وي یعنې ډېر پکې ډاکومنټونه سیو کوئ هغه تاسو ته ښایي چې ما ډیسکټاپ باندې ډېر سیو کړي دي او ډاکومنټ جی پی جي په نوم فولډر دی هغې کې مې ډېر سیو کړي دي ون ډرایو هم دوستان لکه څنګه چې پخوږي انلاین اکاونټ باید تاسو په ون ډرایو کې ولرئ هلته هم تاسو خپل اسناد سیو کولی شئ چې بیا په انلاین طریقه بغیر د دې نه چې تاسو لپاره دغه ډیوایس یې دغه کمپیوټر در سره بار ډیوایس کې هغه د ځان لپاره ډاونلوډ کولی شئ ډي سی پي سي هم دوستانو هغه فولډرونه تاسو ته ښیي چې دغه نږدې وخت کې مې ترې استفاده کړې یا هم تاسو دلته دوستانو ځان لپاره یو فولډر پین کولی شئ یعنې هغه به هر وخت ستاسو لپاره په دغه ځای کې وي بله برخه د دوستانو هغه اډ پلیس دی څنګه چې تاسو پوهېږئ دغه هم په انلاین ډول ترې استفاده کېږي ون ډرایو یا ون ډرایو پر بزنسز یا د تجارت لپاره دی یا همدغه ساده دی د دغه دوه څخه پکې استفاده کولی شئ خو ولې انلاین اکاونټ ته ضرورت لري بله برخه چې د دوستانو دا تر ټولو بهترینه او مهمه برخه ده هغه د براوز برخه ده کله تاسو په براوز باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو له ځان لپاره انتخاب کولی شئ چې په کومه برخه کې ډاکومنټ ځان لپاره سیو کړئ مثال دوستانو ډیسکټاپ تاسو کولی شئ سیو کړئ تاسو کولی شئ دغه نورو فولډرونو کې ځان لپاره سیو کړئ یا هم تاسو کولی شئ دوستانو د دې سی پي سي کې په لوکل ډي ډیسک کې یا همدغسې نورو ډیسکونو کې ستاسو لپاره سیو کړئ دوستانو یعنې هر ځای چې ستاسو خوښ وي همالته یې سیو کولی شئ نو راځم زه غواړم دغه ډاکومنټ دوستانو په ډیسکټاپ باندې د ډاکومنټ ډاک ون په نوم سیو کړم یعنې ډاکومنټ ون ښه چې کله زه په سیو باندې کلیک وکړم دوستانو نو دغه زما لپاره سیو شو زه کله چې د ځای څخه وځم ما ته بل اپشن نه کوي تاسو غواړئ سیو کړئ یا سیو نه کړئ دغه یو بل فولډر و نو زه اوس راځم دوستانو دغه ډاکومنټ باندې کلیک کوم کله مې چې په دغه ډاکومنټ باندې دوستانو بیرته کلیک وکړو زه کولی شم د سیو آز له لارې په څو طریقو دغه ډاکومنټ سیو کړم اول دوستانو راځم ډیسکټاپ ته یعنې تاسو له براوز څخه فولډر براوز کولی شئ خو زه غواړم ډیسکټاپ باندې سیو کوم ډیسکټاپ باندې کلیک کوم زما لپاره دغه منیو راځي اول دوستانو دلته یو مهم څه چې د هغه سیو آز ټایپ دی یعنې په کوم ټایپ کې غواړئ تاسو دوستانو خپل پی ډي اف سیو کړئ اول دوستانو ورډ ډاکومنټ دی چې اکثره وخت موږ غواړو ډاکومنټ په همدې د ورډ حالت کې سیو کړو څو نور اپشنونه هم د ورډ مارکو دی ټمپلیټ دی او داسې نور دي چې له هغې څخه مهم دوستانو یو د ورډ 97/2003 ډاکومنټ دی هر کله چې تاسو دوستانو یو فایل داسې چاته په لاس ورکوئ چې د هغې سره زوړ ورژن ورډ ورسره وي ایم ایس ورډ فار مثال 2003 وي هغه ورژنونه چې 15 کاله مخکې راغلي وو هغه یې سپورټ کړلی شي نو تاسو کوشش وکړئ چې په دغه ورډ 97/2003 ډاکومنټ دغه اپشن باندې سیو کړئ یو بل مهم فایل چې دی دوستانو هغه د پی ډي اف دی هر کله چې تاسو غواړئ دوستانو خپل فارمات پرنټ کړئ یا بل چاته پلاس ورکړئ د دې دپاره چې هغه ګډوډ نه شي هم تغیرات پکې رانه شي هر وخت د پی ډي اف په شکل تغیروئ مثال دوستانو تاسو په 2019 ورژن کې یو ورډ سیو کړی دی غواړئ چې هغه چېرته پرنټ کړئ او پټ کاپۍ والا ته ځئ هغلته هغې ته که تاسو دغه ډاکومنټ ورکړئ چې هغې ورژن 2010 وي یا ټیټ وي دغه د ورډ کې چې کوم څه استفاده شوي دي 2019 کې هغه لاندې ورژن چې نه سپورټ کوي هغې کې بیا ګډوډي راځي هغه ډاکومنټ ګډوډ کوي نو تاسو کوشش وکړئ دوستانو چې هر وخت د پی ډي اف په شکل سیو کړئ تر څو کله چې په هغه صورت کې چې تاسو نه غواړئ نور دغه ډاکومنټ باندې ایډیټ وکړئ فقط د لوستلو لپاره یا هم د پرنټ کولو لپاره نور اپشنونه هم د دوستانو ایکس پي ایکس ډاکومنټ دغه هم دا کولی شي زړو ورژنونو لپاره کار وکړئ او دغسې نور هر کله چې تاسو کوم ضرورت و دلته تاسو ځان لپاره وګورئ او له هغې څخه استفاده وکړئ بل څه چې دوستانو هغه د اتر دی موږ په پراپرټیز کې دغه د اتر نوم نشو چینج کولی نو هغه دلته هم چینج کیږي احمد
او اډ ټاک دی ټایټل هم دغه ځای څخه ورکولی شئ او څه هم ورسره ټاک کولی شئ چې د په اړه مو خبرې کړې. بل د دوستانو سیو تمنیل دوستانو ستاسو لپاره دغه د ډاکومنټ څه دی دغه د یو عکس په شکل یعنی سیو کوي یعنی که ووایم په واضح ډول هغه مختصر معلومات یې هلته لیکل کېږي. مثال تاسو هر کله چې زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ تاسو ته د ویډیو په مخ یو څه معلومات وي له دې مخکې تاسو کلیک وکړئ هماغه د ویډیو تمنیل دی نو دغه ډاکومنټ هم په داسې شکل سیو کېږي. نو دې څخه تېرېږم یوه برخه دوستانو دغه چې اضافي څه دي هغه بله ده د ټولز برخه ده. په ټولز برخه کې جنرال آپشن کې موږ کولی شو په خپل ډاکومنټ باندې پاسورډ ولګوو یعنې پاسورډ اوپن د خلاصولو لپاره پاسورډ موډیفای نور اکاونټونو ته چې ورکوو یا ریډ اند ریکمنډډ چې د دې په اړه هم دوستانو په انفو برخه کې خبرې کړې دي نو دې برخې څخه هم تېرېږم. زه راځم دوستانو تاسو ته ښایم چې د پي ډي اف په شکل څنګه سیو کېږي. پي ډي اف باندې کلیک کوم ډیسکټاپ باندې مې ځای انتخاب کړی دی ډاکومنټ 1 نوم ورکوم او سیو باندې کلیک کوم زما لپاره یې د پي ډي اف په شکل سیو کړئ. دغه د دوستانو دغه د پی ډي اف شکل دی تاسو باید ځان سره پی ډي اف ریډر ولرئ ترڅو ستاسو لپاره ولولي. دغه دوستانو که دغه ډول سیو کړئ ډېر وخت ایډیټ وړ وي خو یو بل طریقه هم شته چې د ایډیټ وړ نه وي هغه هم تاسو ته ښایم یا ورډ ته چینج نه شي. ښه نو راځم دوستانو یو بلې برخې ته هغه دوستانو د کویک سیو برخه ده. هر کله چې تاسو پر مثال یو کتاب لیکئ یو لوی ډاکومنټ لیکئ د دې لپاره چې تاسو وخت ډېر ځای نه شي او ځای سیو کړئ تاسو کولی شئ کنټرول ایس باندې کلیک کنټرول ایس په یو ځای کېږئ ستاسو لپاره سیو راځي یا هم دلته کلیک وکړئ دې باندې کلیک وکړئ ستاسو ورډ سیو شولو. دغه هم یو اسانه طریقه ده کویک سیو. بله برخه د دوستانو هغه د ایکسپورټ برخه ده د پرنټ او شیر لپاره شیر آنلاین شیر کول د دوستانو ایمیل له لارې پریزنټ آنلاین پوسټ بلاګ دغه یعنی آنلاین ډول هم تاسو کولی شئ چې له خلکو سره شیر کړئ په هغه صورت کې تاسو نیټ ولرئ یعنی ایمیل باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ له دې ځای څخه ایمیل په ډول څه کولی شئ ایکس پي ایس لګئ پی ډي اف لګئ هر رقم چې ستاسو خوښوي. هسټري برخه دوستانو تاسو ته آنلاین ایډیټ برخه چې څومره دغه کله ایډیټ شوی دی تغییرات پکې راغلي دي په هغه صورت کې دوستانو چې تاسو په آنلاین ډول دغه د آپشن ولرئ یعنی په آنلاین ډول ساین ان کړی وي کوم چې د دې لپاره ډېر ضرور دی دوستانو. خو دغه برخې دوستانو زموږ لپاره اوس ضروري نه دي نو راځم بله د ایکسپورټ برخې ته. ایکسپورټ په خپله څه دی دوستانو کله چې تاسو غواړئ یو پی ډي اف په شکل یې دلته سیو کړئ دې څخه کله تاسو پی ډي اف جوړ کړئ هغه بیا ورډ ته د کنورټ کولو وړ نه دی د دې په اړه بیا وروسته خبرې هم وکړو یو څه. او بل دوستانو ایکس پي ایس دی. ایکس پي ایس دوستانو یعنې تاسو غواړئ د زړو ورژنونو لپاره یې سیو کړئ چې په زړو ورژنونو کې کار وکړي هغه له دې ځای څخه هم کولی شئ. چینج فایل ټایپ له دې ځای څخه بل ټایپ هم ورته بدلولی شئ کوم چې هغه د سیو برخې څخه هم ترسره کېږي. بله برخه چې دوستانو هغه د کلوز برخه ده. کله چې موږ دلته ورډ کلوز کوو هغه موږ ته د ورډ پروګرام بندوي خو کله چې دلته د کلوز بټن نه کلیک وکړو فقط موږ ته دغه صفحه چې موږ کار پکې کوو دغه بندوي. مثال تاسو ولله دوستانو زه کولی شم نوی ډاکومنټ خلاص کړم د ورډ پروګرام څخه مکمل ډول نشي بندولی نو بیا هم راځم دوستانو په دغه ډاکومنټ باندې کلیک کوم. نو دوستانو دغه برخه هم تاسو پوه شوئ تاسو ته هم تشریح کړل چې څه شی دي. اکاونټ آنلاین دی فیډباک آپشنز دغه برخه اکاونټ یعنې کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ د ورډ مایکروسافټ افیس سره اکاونټ ولرئ نو دغه برخه څخه استفاده کولی شئ چې باید ساین ان وکړئ. فیډباک بیرته د مایکروسافټ افیس ورډ کمپنۍ ته فیډباک لیږل دي تاسو له دې پروګرام څخه راضي یې یا څه مشکل لرئ هغه له دې ځای څخه لیږلی شئ. د آپشن برخه کې هم دوستانو تاسو کولی شئ جنرال سیټینګ وکړئ د مایکروسافټ ورډ په اړه کوم چې دغه اډوانس لیول کې ترسره کېږي یعنې زموږ ضرورت ورته نشته اوس. ښه دوستانو دغه د فایل برخه فقط یو څه چې پاتې شول هغه د پرنټ دی. پرنټ دوستانو په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوو یو څه معلومات زیات وي نو هیله ده چې د سیو او سیواس یعنې په کوم طریقو چې تاسو ضرورت وي هغه خپل ډاکومنټ چې کوم دی هغه سیو کړلی شئ او ستاسو لپاره کوم مشکل رامنځته نه شي دوستانو. دوستانو بله برخه چې ده هغه د ایکسپورټ برخه ده یعنې ایکسپورټ کول. پی ډي اف او ایکس پي ایکس دوه مشهور
د ډاکومنټ سیو کولو حالتونه دي کوم چې د دستکارۍ وړ نه دي، یعنې کله تاسو له دې ځای څخه د پی ډي اف یا د ایکس پي ایکس سمپل سیو کوئ کوم خاص تفاوت نه لري، خو ولې پی ډي اف ډېر بهتر دی د ایکس پي ایکس څخه. هغه بیا د دستکارۍ وړ نه دی، یعنې لاسوهنه پکې نه کیدلی شي، بیرته هغه وړ ته د کنورټ کولو یا تبدیلولو وړ نه دی. چینج فایل ټاب برخه کې دوستان تاسو کولی شئ په داسې ډول سیو کوئ چې هغه په زړو ورژنونو کې هم کار وکړي، کوم چې د سیو برخه کې مو په هغې باندې خبرې وکړئ. نو له دې ځای څخه هم د خپلې خوښې په اړه سیو کولی شئ. بله برخه چې دوستانو هغه د کلوز ده. کله چې موږ د ایکس څخه له دغه څخه ورډ بندوو نو مکمل ډول دغه د ورک پروګرام زموږ په مخ ته وي، خو ولې کله چې د کلوز بټن باندې کلیک وکړو زموږ لپاره فقط دغه کاري محیط چې دی کومه صفحه چې د دغه بندوي د ورډ پروګرام څخه مو د باندې نه بس. زه دلته کلوز باندې کلیک کوم، تاسو دوستان لیدلی شئ زه نیو فایل بیرته خلاصولی شم، یو نوی ډاکومنټ څخه استفاده کولی شم. یو بله برخه دوستانو هغه د شیر ده. شیر تاسو آنلاین کولی شئ دغه ډاکومنټ یو چا سره شیر کړئ. شیر ویت پیپل د آنلاین اکاونټ غواړي، ایمیل یعنې د ایمیل له لارې تاسو چې کله انټرنیټ ته لاسرسی ور په خپل کمپیوټر کې جیمیل یا ایمیل ورلئ تاسو یې سیو کولی شئ. پریزنټ آنلاین په آنلاین ډول دغه ډاکومنټ تاسو له یو چا سره شریکولی شئ، یعنې لایف ډول هم کیږي. دغه طریقې دي دوستانو په هغه صورت کې چې تاسو نیټ ته لاسرسی ولرئ یا له انټرنیټ نړۍ سره وصل وئ. یو برخه دوستانو هغه چې پاتې شوه هغه د پرینټ برخه ده. د پرینټ برخې په اړه به انشاءالله یوې ځانګړې ویډیو کې خبرې کوو. دغه تتر رنګ کې دوستانو تاسو هیسټري وینئ، دغه د هیسټري برخه. دوستانو د هیسټري برخه کې کله تاسو په ون ډرایو کې یا هم شیر پاینټ ون آنلاین یا شیر پاینټ آنلاین کې تاسو کله اکاونټ ولرئ، هغلته چې تاسو کوم ډاکومنټ کې تغییرات راوړئ تاسو ته هغه د تغییراتو تاریخچه ښیي چې په کوم تاریخ تاسو په دې کې تغییرات راوړي دي. نو د دې لپاره هم آنلاین اکاونټ ضروري دی. نو انشاءالله دوستانو په راتلونکي ویډیو کې به د پرینټ برخې په اړه خبرې کوو دوستانو چې یو څه مهمه ده، یو څه ډېر معلومات ته اړتیا لري. نو که چینل ته نوي راغلي یې زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ، نظریات او انتقادات مو د کمنټ په برخه کې را سره شریک کړئ. ښه ده او بد اوسئ، ښه وخت ولرئ.